د افغان او پاکستانی سوداګرو پر مخ د تورخم لارې ډیر ژر پرانیستو باندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ټینګار. د دې خونې مسؤلین وایي د 4 ورځې لپاره د تورخم دروازې تړل پاتې کېدو افغان او هم پاکستانی سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي دي. دوی ټینګار لري د افغان او پاکستانی سوداګرو د سبزیو، وچو او تازه میوو لیږدونکي زرګونه لارې په تورخم کې درېدلي چې ځینې خراب شوي هم دي. گذرگاه تورخم برای نه تنها که مسافرین مسدود است، برای وسایط باربری و تبادلات تجاری هم مسدود است که هزاران لاری اموالی که انتقال شود باید از پاکستان به افغانستان و از افغانستان به طرف پاکستان متوقف هستند. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایاند پاکستان څخه غواړي د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګریز مسایل د سیاسي نه کړي. پیشنهاد اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان هم به جانب افغانستان و هم به جانب پاکستانی است که باید مسیر تجارت و تبادلات کالاها همواره واز باشه و مسائل تنش‌های سیاسی نظامی باید اثرگذار باید بالای مسائل اقتصادی و تبادلات کالاها و تجارت تاثیر نداشته باشه. په ورته مهال یو شمیر له سوداګرو د سوداګریزو توکو پر مخ د دې لارې تړل کېدل جدي ننګونه ګڼي او د دې لارې پر ډیر ژر پرانیستو ټینګار لري. په یو بانه په بل بانه باندې د تورخم لارې تړي، البته نور ستونزې هم د تجارانو ته پیدا کوي وخت نا وخته. یعنی څومره چې ماته اندازه لګیږي د تجار په صفت زه دا ویلی شم چې دی همیشه د زموږ د تجارت په سیاست بدل کړی. د لارې بندېده یعنې دواړو هیوادونو ته مشکل دي، نسب دی خو په ښه ګاونډیتوب خو دې ته وایي چې کاروبار نورماله شکل رواني. د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده او په نورمال شکل صورت چې رواني پاکستان لپاره هم ښه خبره ده. ځینې مسافر او موټر چلونکي هم د پاکستان لخوا د دې دروازې د ډیر ژر بیا پرانیستو غوښتونکي دي او دغه راز له خپلو ستونزو وایي. موږ دا غواړو که نه چې لاره ښکلا پاتې شي، ولې په دې 4 ورځې کېږي چې موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو، موږ سبزیانې خرابې او نسو کولی چې نور دلته ودرېږو. موږ د جنازې په انتظار یو، موږ جنازه اخواته په میچنۍ کې درولې ده او موږ غواړو چې دا جنازه موږ ته رافرېږدي. په ورته مهال د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي د دې لارې بیرته پرانیستو برخه کې د پاکستان لوري سره خبرې اترې بې پایلې وې. دوی پاکستان تورنوي چې د دې دروازې په تړلو سره هڅه کوي خپلې سیاسي موخې وڅاري. همیشه د پاکستان حکومت د سیاسي اهدافو لپاره، د سیاسي موخو لپاره عام خلکو ته او سوداګرو ته په دغه موضوعګانو کې مشکل پیدا کیږي او لاره بند شي. کله لاره بند شي نو دې ته مشکل پیدا کیږي سوداګرو ته، عام خلکو ته. نو موږ نه غواړو چې موږ عام خلک د سیاست ښکار شي. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي د تورخم لار د جمعې شپې څخه وروسته هغه مهال د پاکستان لخوا وتړل شوه چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پوځي تاسیساتو ته د افغانستان پوځ لخوا مخالفت وښودل شو چې د دواړو لورو ترمنځ د نښتو لامل شو.